کلک سوچ وکړو چې همدا اوس اسرائیل علیه السلام راشي او له ما او تا څخه روح واخلي. زما او ستا ټول هغه شان او دبدبه چې په ژوند کې درلوده هغه به له خاورو سره خاورې شي. ما او تا به دومره عاجز شو چې ما او تا ته به غسل هم نور خلک راکوي. او دا بیا په یاد ولرئ چې بیا به د یو څو ځوانانو پر اوږو باندې زما او ستا جسد قبرستان ته وړل کیږي او قبر ته به ښکته شي. کله چې زما او ستا جسد قبر ته ښکته شو، هماغه ملګری چې ما او تا پرې ډېر ګران وو، اما او تا به تل ورته د خپل زړه راز ورکوه، هغه به هم زما او ستا په قبر باندې خاورې ډېرې کوي او وایي به چې ثواب لري. هغه پلار دی چې ته ډېر په ګران وې او ستا له نوم سره به یې جار او قربان ویل، هغه به هم د جنازې خلکو ته وایي چې مړی زر دفن کړي چې بوی ونه کړي. دا په یاد ولره، شاید یو کال زما او ستا په کورنۍ کې زما او ستا غم ګرم وي او خپلوان او د کورنۍ غړي به مو یادوي، خو له یو کال وروسته زما او ستا غم ورو ورو سړیږي او شاید 3 کاله وروسته د کورنۍ د غړو او د خپلوانو په ذهن کې بیخي ونه غم به مو بیخي سوړ وي. زمونږ ستاسو څه دي په دې دنیا کې؟ زمونږ ستاسو ژوند داسې دی لکه د کوچانو کېږدی، نن دلته او سبا له دې ځایه کوچ. خو موږ تاسو کې تر ټولو بریالی هغه کس دی چې له خپلې ځوانۍ څخه سالمه ګټه پورته کړي، خلکو ته خیر ورسوي او له خلکو سره مینه او محبت وکړي. دا به زمونږ ستاسو لپاره تر ټولو د کامیابۍ ژوند وي. تر ټولو بریالی ژوند هغه دی چې موږ تاسو ترېنه سالمه ګټه پورته کړو، د الله تعالی امور ومنو، د الله تعالی اطاعت وکړو، د الله تعالی د رسول اطاعت وکړو، موږ تاسو به تر ټولو بریالي او کامیاب خلک یو.